موسی علیہ السلام چې کله الله هغه له نبوت ورکو او ورته ووایي چې لاړ شه دعوت شروع کړه فرعون ته او دا د دلیل دی په دې باندې چې موسی علیه السلام ډېر زړور انسان و چې هغه د فرعون په مقابله کې په هغه ټیم کې ولاړ. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. او وی موسی علیه السلام اے فرعون یقینا زه رسول یم د طرف د رب العالمین حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق لایق یم چې نه به ویم په الله باندې مګر حقه خبره. زه ځان نه دروغ خو نه جوړوم په الله باندې بل پیغمبر یم نو پیغمبر سره خو دا نه دي مناسب چې دی به دروغ وایي دی به صرف حقه خبره کوي کومه چې رښتینې ده او حقه ده. قد جئتكم ببينة من ربكم یقینا راوړې ده ما تاسو ته ښکاره معجزه د طرف د رب ستاسو نه. فارسل معي بني اسرائیل نو ولیږه ما سره بني اسرائیل. ما دا خبره وختي تاسو ذکر کړه چې الله کله د یو پیغمبر واقع په یو ځای کې تفصیلا راوړي یو ځای کې مختصرا راوړي. نو د فرعون او د موسی علیه السلام په منځ کې دا دوه خبرې نه دي شوي دا درې چې سړی دا ترجمه وګوري سړی چې ښه موسی علیه السلام ډایرکټ ورغی او دی ورته ووایي او بیا ورته هغه وایي چې بني اسرائیل لا پرېږده دا داسې دا د کلونو دعوت دی د کلونو دعوت دی خو دلته خلاصه ذکر کېږي. او نورو ځایونو کې به راشي د قرآن په نورو ځایونو کې چې دوی په منځ کې ښه اوږدې خبرې شوي بعض خبرې په هغې کې الله را نقل کړي دي. نو دې ځکه ورته دا خبرې چې کله وشي نو موسی علیه السلام ورته ووایي چې ما له الله معجزه را کړې ده نښې را کړي او دا دلیل دی په دې باندې چې زه د هغه پیغمبر یم. نو دا بني اسرائیل ما سره پرېږده ځکه چې الله راته اجازه را کړې ده الله راته ویلي ته دوی سره ظلمونه کې دوی ما سره پرېږده. قال وی فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. کته راغلی په یو معجزې نو راوړه هغه کته د رښتینو نه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. نو غزار کړه موسی علیه السلام امسا خپله نو ناڅاپه مار شو ښکاره. ثعبان غټ مار ته وایي اژدها چې ورته وایي د امسا نه غټ مار جوړ شو. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. او راوی ویستو لاس خپل نو ناڅاپه هغه سپینو کتونکو ته د ګریوان نه چې لاس راوویستو نو هغه پړقېدو. دا یو بله نښه وه خلک حیران شو. فرعونیان چې وایي داسې قیسه قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وی غټانو د قوم د فرعون نه یقینا دا خامخا جادوګر دی ډېر پوهه. د باطل طریقې ته ګوره چې دی همیشه حق بدناموي یو نوم پرېږدي چې بس خلک ترې لرې وتښتي. دلته ډایرکټ درته څه ووایي وی دا ښه پوهه جادوګر دی. د جادوی ورته به دې ووایي چې دا نښې دا معجزات دا د عوامو په دې زړونو اثر ونه کړي د دې دپاره ورته جادوګر ووایي. او دا نن سبا د باطل پرستو دا طریقه ده چې په حق باندې قسمه قسم نومونه ایږدي او په حق پرستو د دې دپاره چې د دوی دا خبرې دا د هغوی په زړونو اثر ونه کړي. یرید ان یخرجکم من ارضکم غواړي چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه. فماذا تأمرون نو څه حکم کوئ د ده په باره کې. فرعون بیا دې مشرانو ته خطاب وکړو او مشورې د هغوی نه واخیسته چې دوی سره څه وکړو. ښایي دې نه مخکې دی چې مشورې اخیسته دې نه مخکې دې غټانو دا ووایي دا ډېر پوهه جادوګر دی او غواړي چې تاسو یې د ځمکې نه وباسي. او دا د دې باطل پرستو د دوی بله لار ده
دا خلق په یو داسې خبره باندې را ګرموي چې دوی ته پته چې په دې دوی را ګرمېږي. نو ځمکه خو دې خلکو ته ډېره محبوبه وي، نو ځمکه ورته را یاده کړه، وایي تاسو د ځمکې نه وباسئ. ښه دا راغلی دې دپاره دی چې تاسو ستاسو د دې ځمکې نه وباسي. دې سره خلک په غوسه کې راځي چې څنګه موږ زموږ د ځمکې نه وباسي، ځکه ورته دا خبره وکړه. ښه نو مشوره څه ده؟ غټانو نه تپوس وشو، تاسو څه وایئ؟ قالوا یا هغوی ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، مهلت ورکه ده او ورور ده ده ته او ولیږه په ښارونو کې را جمع کوونکي. څه وخت دپاره دی او د ده دا ورور بند که چې اخوا دې خوا نه ځي، نو کسان ولیږه ښار ته چې ښه تکړه جادوګران را جمع کړي. خو د هغه وخته پورې دوی مه پرې دوی بدلته وي. خبره چا کوله؟ دوی ته د فرعون سره خبره چا کړې ده؟ موسی علیه السلام. دعوت چې چا کو خبره چا کوله؟ و فرعون سره چې مقابله کوله موسی علیه السلام خبره کوله، خو هارون علیه السلام یې ورسره هم بند کړو. دا دلیل دی په دې باندې، دی اهمه فایده. ملګرتیا چې کوې بیا به ټیټ ملګرتیا کې داسې د خبرو کار نه وي. دا دواړه یو ځای تللي دي، دوی په هر څه کې دوه شمارلی کېږي. موسی علیه السلام چې خبره کوي دی ورسره پکې شریک دی، په موسی علیه السلام چې سخت راځي دی به ورسره پکې شریک. نو دې نه دا فایده راووته چې که د دین دپاره ملګرتیا کې او که د دنیا دپاره، خو ملګرتیا به نره ملګرتیا کې، او بیا د دین دپاره خو پکې ځان قربان. دا ملګرتیا نه دی چې په راحته کې د سره یم او سخته کې د نه سخته کې در نه تخته. دا بعض خلک وایي الله دې داسې ملګری موږ له راکړي چې نه ناجوړه کېږي، نه غریب کېږي، نه ستړی کېږي، نه پرې تکلیف راځي، زارېږي وایي داسې ملګري. دا ملګرتیا موږ پرې خبرې کړې خو وخت نشته. دا ملګرتیا کول او پالل دا ډېر ګران کار دی، او ځکه ملګري ته صدیق ویل کېږي چې ده کې دا رښتینی انسان وي، په مینه کې، په محبت کې، په خبرو کې. وګوره هغې ورسره هم ور واچو بنې کړو. یأتوک بکل ساحر علیم، را به ولي تا ته هر جادوګر ډېر پوهه. کسان ولیږه چې جادوګران راولي، بس د مقابلې ورځ وټاکلی شوه. ګوره اوس دلته هغه تفصیل نشته، په نور ځایونو کې هغه تفصیل به راشي. ورځ وټاکلی شوه چې هغه د میلې ورځ وه، د اختر ورځ وه، خلک ورته ټول را جمع کېدو. وجاء السحرة فرعون، او راغلل جادوګر فرعون ته. قالوا ان لنا لاجرا، وی هغوی یقینا موږ لره به خامخا مزدوري. ان كنا نحن الغالبین، که شو موږ زورور. وایي دوی سره غم د څه دی؟ د مزدورۍ. نو دوی به کامیاب شي. دا فرق وي چې څوک د دین دپاره لګوي او څوک د دنیا دپاره لګوي. دین دپاره چې لګوي دا ورسره قربانوي. نو دوی لګوي د مزدورۍ دپاره، او دوی به د هغه سړي څه مقابله وکړي چې هغه پیغمبر دی او د الله د دین دپاره لګیا چې موږ له به وګوره ښه ټیټ مزدوري راکړې. قال نعم فرعون وانکم لمن المقربین، او یقینا تاسو به خامخا د نږدې کړې شوونی. ما ته غم مه کوئ، صرف دا نه چې مزدوري به درله در کوم، بلکې خاص درباریان به درنه جوړ کړم، ما سره به خاص کښېنئ. فرعون هم اوبه راغستی دی که نه، اوس یې چل کې خو چې مقابله وګټئ، هر څه به درله در کړو، خو اوس کار وکړئ، ځکه چې دا سړی راته دا خلک خرابوي وایي. قالوا يا موسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يا غرزوة يا بشو من دا غرزون كنا، يا بشو من غرزون كي. بس يوكا وسنو يا توكا يا منغ أدبي وكو دا موسى عليه السلام. او ځکه د دې ادب د لاسه الله هغوی ته ایمان نصیب کړو.
سحر کافران ماښام شهیدان. نو دا ادب پکې او ادبناک خلک. نو دا فایده چې چا کې ادب نه وي، د علم ادب، د استاذ ادب، د کتاب ادب، دی چېرته عالم نشي جوړېدی. دی څه وخته پورې هسې دوه درې ټکي یاد کي، خو هغه له فایده هم نه ورکوي ځکه چې پخپله پرې عمل نشي کولی، او یو څه وخت بعد تېري. ادب ډېر اوچت شی دی که کله یو ادبناک مؤمن به ویني که نه، ادبناک مؤمن دل الله دومره خیر ورکړی چې دومره هغه بې ادبه علم والا نه یې ورکړی. لکه یو نیم سړی څه نه څه علم یې کړی پوهېږي مولیانو سره ناست، خو انتهایي بې ادبه انسان هېڅ خیر پکې نه، صرف دا چې یو څو ټکي ورته یاد. او هغه جاهل چې دومره علم ورسره نه وي او ادبناک وي، الله هغه له ده نه زیات خیر ورکوي او الله پکې خیر او برکت اچوي. ځکه سلفو به وي موږ لږ ادب ته د ډېر علم نه زیات محتاج یو، لږ ادب ته د ډېر علم نه زیات محتاج یو. یو سړی و چې ډېر علم وغواړو که لږ ادب، لږ ادب، ځکه چې ادب ته پکې راکړه د علم ته هم الله د هر سره ته الله، خو بې ادبه انسان دی په هېڅ شي کې نه کامیابېږي. قال القوا موسی علیه السلام غورځوئ تاسو، فلما القوا سحروا اعین الناس. نو هر کله چې وغورځولې هغوی امساګانې او رسۍ، سحروا اعین الناس، نو جادو یې وکړو په سترګو د خلکو، واسترهبوهم او ویرولې هغوی، وجاءوا بسحر عظیم او راوړو جادو لوی. د خلکو په سترګو یې جادو وکړو، دا خلک یې په یره کې ور واچول، لوی جادو یې وکړو. د جادو په باره کې خبره په سوره بقره کې تفصیلا شوې وه. واوحینا الی موسی ان الق عصاک، او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته چې وغورځوه امسا خپله، فاذا هي تلقف ما یافکون، نو ناڅاپه هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړول. هغه امسا چې هغه ګزار کړه د هغې نه یو ګډ مار جوړ شو، او دغه کم ماران چې د هغوی دغه امساګانو او پړو نه جوړ شي هغه ټولې وخوړو. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، نو ښکاره شو حق او بیکاره شو هغه عملونه چې هغوی کول. نو جادو د حق په مقابله کې کله ودرېدی شي. فغلبوا هنالک، بس پړه شول فرعونیان په دغه ځای کې، وانقلبوا صاغرین، او واپس شو ذلیلان، والقي السحرة ساجدین، او غورځولی شو جادوګران سجده کوونکي. انا خو جادوګران هغوی ته پته و چې دا کار د جادو نه دی، دا حق دی. دا به ډایرکټ په سجده پرېوتو. قالوا آمنا برب العالمین، ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین، رب موسی و هارون، چې رب د موسی او هارون دی. دی ورسره په دې ووي چې داسې نه د خلکو دا ګمان شي چې دوی فرعون یادوي، چې زموږ په فرعون ایمان دی. لکه چې فرعون هم ویلو که نه چې انا ربکم الاعلی، نو وضاحت یې دلته وکړو چې نه، رب هغه رب یادو چې هغه رب د موسی او د هارون علیهم السلام. قال فرعون، وی فرعون، آمنتم به قبل ان آذن لكم، ایا ایمان راوړو تاسو په ده باندې مخکې د دې نه چې اجازت وکړم تاسو ته؟ تاسو خو زما نه اجازت هم نه دی اخیستی. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، یقینا دا خامخا یو چل دی چې جوړ کړی دی تاسو په ښار کې، لتخرجوا منها اهلها، د دې دپاره چې وباسئ تاسو د دې نه اوسېدونکي د دې. فسوف تعلمون، نو زر ده چې پوه به شئ تاسو. اوس ګوره فرعون ته پته ولګېدی چې کار خو ټول ګډوډ شوی، خو دا دومره هوښیار سړی و او دومره چالاک، ډایرکټ خبره دې ته وړه ښه وې تاسو لکه مخکې ملاو شوي دي یو بل سره اتفاق هم کړی چې داسې چل به کوو.
منگ با جادو کو بیا با تا جادو کو بیا با منگ پا سجده پریوزو بیا با خلق رواوڑی ستا طرف تاو دا زمکا با منگ ونیسو دا خواه دیده پاری لگیا نو دا نن سبام دا باطل پرسو دا طریقی چی دا خلق با دقا دوکو کی ورواچ حالانکہ گورا دلتا چی کل موسیٰ علیہ السلام ورگا دا فرعون خوالا او دعوتی ورگو نو درباریانو دا ہوئی چی دے او دا روری سکی بنی دی او لار شای دا خارنا غٹ غٹ جادوگران را جمع کی نو دا دوی ملاقات دا جادوگران سر کمزی کی شوید ادھے چوتوی تاسو مخ کی بلاو شوی ہے کہ چلم جوڑ کرے نو ملاقاتی سٹیم کی کرے دا چلی سٹیم جوڑ کرے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ خامخا پریبکم لاسون استاسو خپیستاسو ردو بدل ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بیا بخامخا پانسیکم تاسو طول خپیو لاسون بدن پریکم او تاسو پانسیکم یراولی خواه سر اشنا مومنانو او دا دوی دی ایمان تا والله سڑای حیران شی چینی پا دا لک سات پا دی ایمان کی دوم رزور دی قالو یا غوی انا الى ربنا منقلبون یقینا منگرب خپلتا ورگرزیدون کیو کتا منگ بڑکی املوم که اسیم دا خپل اللہ خوالا ورزو منخو خوشحالی دی دی اللہ سر ملاقاتو وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا او بد نگنی تزمنگنا مگر دا خبر چی ایمان راوڑے دے منگ پایتونو درب زمنگا ہر کل چرال المنگتا یعنی منگ کی سبل سعیب خونشتی خدا قیو خبر دے چی تا تا بدا اخکاری پا دیو خبر بتا منگ وجنی نا چی منگ ایمان راوڑو دا خپل رب پایتونو کل چرالو ربنا افرغ علينا صبرا اے رب زمنگ راتویک پا منگ باندی صبر راتویک لوی صبر تا ضرورت لوی صبر تا ضرورت وتوفنا مسلمین او ملک منگ مسلمانان پا ایمان ملک دا سی اوچت ایمان دا گوی دا پا لگ وقت کی او یو سڑے پا اسلام کے پیدا شوے دے صرف دا موبائل فتنی تا نیشی ٹنگے دے یعنی موبائل کے خزر آلا تصویر را گئے پاش سرالو دا دی اڑول دا تگرات دی زال لچی پٹ کینی سے گناہ کئی داگی ختمولو تگرات دی دا گورا کہ دیس امتحان را گا چی گورا اس دا خلق بسی چل گئے سپاو توویلی شو چی خپیو لاسونو بدن پری کوم پانسی کوم دا چی لگیا دے چی وی دا فرعون دے معمولی سوک ندے مشهور دے پدی چی خلقو با بدنونو کی میخون با تکوال چی سزا بے ورکول او آگاو توی سیدہ وی کن وی که چی وستے کیسے کہ جمع خود اخفد رب سر ملاوی دن کیو دا دی ارمانم دی وقال الملأ من قوم فرعون اوی غٹانو دا قوم دا فرعون کلچی جادوگرانو ایمان راوڑو کنا نو دا فرعونیانو کار سشو خگڑ وڑ شو نو پا دقا ٹیم کی بنی اسرائیلو نا یعنی بیشمار خلقو ایمان راوڑ کلچی دی حالاتو توقت نو دا فرعونیان ویریدو چیر دا حالات سدی خرابی نو دی مشرانو سوی فرعون تا اتذر موسى وقومه ایا پریدیت موسیٰ و قوم داغا لیفسدو فی الارض لدید پارچ فسادنو کی بزمکا کی و ایذرک و آلیتک او پریدیتا و معبودانستا فرعون تیوی خرا گرموی وی پریدی چی فسادو کی دا ناشنا خبر مومنان بسو کی فساد بو کی او دا گورا سور بقری پاک اولانی آیتونی کی منگ ویلی چی کل دوی تولیش منافقانو چی فساد مکوی دوی نمکو اصلاح کون کی و دیسی کیو گر دوی مومنانو تا فساد کون کیو قالوی فرعون سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم
زر ده چې مړه به کو زامن د دوی او ژوندی به پرېږدو زنانه د دوی وإنا فوقهم قاهرون او یقینا موږ د پاسه د دوی زورور یو امر یې وکړو زامن وله څه کوي مړه کوي نو دا سویم پیر دی زامن وله وژني دویم پیر که اولنی پیر دی دویم پیر اولنی پیر کله د موسی علیه السلام د پیدایش په وخت کې نو بني اسرائیلو باندې د زامنو د حلالولو د تکلیف د دوه پیرې راغلی یو په هغه ټیم کې یو دلته و قال موسی لقومه وی موسی علیه السلام خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا مرسته غواړئ په الله سره او صبر کوئ نصیحت ورته کله چې دا اعلان وشو که نه چې زامن وله مړه کړي نو هغه ډایرکټ قوم ته نصیحت وکوي د الله نه مرسته غواړئ او صبر کوئ ان الارض لله یقینا ځمکه د الله ده یورثها من یشاء من عباده په میراث کې ورکوي چا لره چې وغواړي د بندګانو خپلونه والعاقبة للمتقین او ښه انجام د متقیانو دی صبر کوئ انجام د متقیانو دپاره دی ګټه به ستاسو وي دا ځمکه به الله تاسو له درکوي هغوی ډېره کمزوري خبره وکړه قالوا وی هغوی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا تکلیف راکړی شوی دی موږ ته مخکې د راتللو ستا نه موږ ته او وروستو د راتللو ستا نه موږ ته ستا د راتلو نه مخکې موږ ته تکلیف میلاو شوی یعنې هغه وخت ورته رایاد کړو هغه اول پیر چې کله هلکان د دوی وجلی شو هم د ده د لاسه وکړ او اوس چې ته رالې او لوی شو رالې اوس بیا موږ ته تکلیف دی قال وی موسی علیه السلام عسى ربکم نږدې دی رب ستاسو ان یهلک عدوکم چې تباه بکړي دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او نائبان بکړي تاسو په ځمکه کې فینظر کیف تعملون نو ګوري به چې څنګه عملونه کوئ تاسو موسی علیه السلام ورته وایي چې د ناامیدۍ خبرې مه کوئ امید ساتئ د الله نه نږدې ورځو کې به الله ستاسو را دشمن تباه کړي او په ځمکه کې به تاسو له ځای درکړي تاسو به خلیفګان کړي او بیا به ستاسو عمل ګوري دا به هم یو امتحان په دې ځمکه کې پاتې کېده دا هم د الله امتحان دی او دغه شان وشو بیا څنګه چې موسی علیه السلام ویل ځمکه الله بیا چا ته حواله کړه بني اسرائیلو ته او د ډېر وخته پورې ګوره د بني اسرائیلو سره باچایي اوږده باچایي ګوره الله دوی له ورکړې د بني اسرائیلو او قسمه قسم یعنې نعمتونه د هر څه الله دوی له ورکړي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين او یقینا راونیول موږ فرعونیان په قحطونو سره ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو لعلهم يذكرون دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي د دې قصې نه بعد چې جادوګرانو سره کومه واقعه راپېښ شوه که نه نو د دې نه بعد فرعونیانو سه ایمان خو نه دی راوړی بلکې د هغوی کفر او سرکشي هغه ښه ډېره شو نو الله په امتحان دا راوستو چې په دوی باندې قحطسالي راوسته چې کیدی شي دې سره دوی توبه وباسي واپس شي الله ته نو په دوی کې تکبر نور هم زیات شو رابلو په موسی علیه السلام پسې د تکلیف په وخت کې ته الله ته ووایي تکلیف لري موږ به ستا منو چې تکلیف به لري کو بیا به هغه کارونو ته واپس او چې کله به بې څه سخته راله که نه وایي دا د موسی علیه السلام د لاسه او چې څه ښه حالات به رالو وایي دا زموږ د لاسه نو هېڅ اثر یې نه کوو په هغوی باندې ځکه الله وایي چې ما په هغوی باندې قحطونه راوستو میوې مې وله کمې کړې ولي لعلهم يذكرون که چېرته نصیحت واخلي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نو هر کله چې
نو هر کله چې به راغی هغوی ته ښه حالت ویل به دوی چې دا زموږ دپاره دی که چېرته ښه حالات به رالو نعمت به نو دا زموږ دپاره دی موږ برکتي قوم یو دا خو زموږ د لاسه وان تصبهم سیئه او که وبرسېدو دوی ته تکلیف یا بدحال یطیروا بموسی ومن معه نو بدپالي به یې نیوه په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه که چېرته سخته به راله نو دا د چا د لاسه دا د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو د لاسه الا انما طائرهم عند الله یقینا سپیروالی د دوی د الله سره دی د الله د طرف نه دي څه چې دي ولكن اکثرهم لا یعلمون او لیکن ډېر د دوی نه پوهېږي دومره سخت شو دا زړونه یې که نه سره د دې امتحانونو وقالوا اووی مهما تأتنا به من آیه هر هغه شی چې ته راوړې موږ ته هغه یوه نښه لتسحرنا بها د دې دپاره چې جادو کې په موږ باندې په هغې سره فما نحن لك بمؤمنین نو نه یو موږ په تا ایمان راوړونکي دومره بې ایمانه قوم چې ښه مخامخ پیغمبر ته وایي که ته هر قسمه نښه راوړې موږ په تا ایمان نه راوړو فارسلنا علیهم الطوفان نو راولېږو موږ په هغوی باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپږې والضفادع او چندخان والدم وینا آیات مفصلات نخې جدا جدا وي دا پې الله امتحان راوستو طوفانونه پې راوچلول ملخان پې راوستو سپږې ورته پیدا کړي چندخان په کورونو کې په هر ځای کې ورته پیدا کړو وینه الله وی دا جدا جدا نخې وي نو څه فایدې وکړه الله وی فاستکبروا نو لوی وکړه وی وکانوا قوما مجرمین او هغوی قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې به واقع شو په هغوی باندې عذاب دغه کوم عذابونه چې الله ذکر کړو چې دا پې ما راوستي کله چې هم په دې کې یو عذاب راغی که نه قالوا یا موسی وبوي هغوی ای موسی ادعو لنا ربک وغواړه زموږ دپاره د رب خپلنا بما عهد عندک په سبب د دې چې وعدې کړي د تا سره الله ته ووایه که نه خپل رب ته اته چې ورسره خبرې کې هغه ته ووایه چې زموږ نه دا سخته لرې کړي لئن کشفت عنا الرجز که لرې کو تا زموږ نه د عذاب که ستا دې دعاګانو کار وکړو د عذاب لرې شو لنؤمنن لک خامخا ایمان به راوړو په تا باندې ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا وبلیږو تا سره بني اسرائیل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا نو هر کله چې به لرې کو موږ د دوی نه عذاب تر هغې نیټې پورې چې دوی به رسېدونکي وو هغې ته اذا هم ینکثون دغه وخت به دوی لوزونه ماتول الله به تې هغه عذاب څه وخته پورې لرې کو چې څنګه به یې تر عذاب لرې کو دوی به بیا واپس شو خپلو خبرو ته کفر به یې شروع کړو چې کله به عذاب راغی بیا به یې رامنډې والي د موسی علیه السلام طرف ته نو دا داسې بې ایمانه قوم و فانتقمنا منهم نو بدله واخیسته موږ د هغوی نه فاغرقناهم فی الیم نو غرق کړل موږ په دریاب کې په هغه ټیم کې چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیل ځان سره روان کړو او په دریاب تېرېدو الله ورته لار وویسته دریاب کې او دوی چې رالو نو الله پې هغه اوبه یو ځای کړې الله وایي ما غرق کړل بأنهم كذبوا بآیاتنا په دې وجه چې
اغوی دروغجن گنلی وایتون زمنگا وکانو بعنها غافلین او اغوی ددین بے پروا واللہ کا نعمت ذکر کئی چی کبھی بنی اسرائیلو باندے کھڑو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ او پا میراز کی ورکڑل منگا قوم تا چی کمزوری گنلے شویو چی کمزوری گنلے شویو بنی اسرائیلو تا چا سوی اچھا پس کی یادولم نا خلقو بوئی دا کمزور ہے دوی تو گر او کار تا گر طول عمر خو پی زکا فرعون دا ظلمون کڑیو کن چی کمزوری گنلے شویو اللہ موت پا میراز کی ورکڑو مشارق الارض ومغاربها مشرقنا دزمك ومغربنا داغي تاسي ناشنا باچائی ولا اللہ ورک التي باركنا فيها اغزمك چه برکتنا چولیو من پاگی کی مصر او د شام دا علاقی تصرف اللہ دوی لورکڑا دا آغاز مکی دی چی دوی پا دا غلامی جون تیرو خوا او نن آغاز مکی دی چی دوی پا سکی دوی پا باچائی کی دا سی اللہ و رضی بدلی کی او اللہ دا سی ملگرتیا کی دا مؤمنان اللہ ذکوی وتمت کلمت ربک الحسنى او پورشوا وعدد ربستا خیستا على بني إسرائيل فبني إسرائيل بما صبروا بدي وجه صبر كلوغوي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباكر المنغا غسا چكول بفرعون وقوم داغا وما كانوا يعرشون وغشاغوي بچتون جوڑول ارسول الله تباكر نوز دا بني إسرائيل خبر شروع شو دیزی پوری دا فرعون کساو فرعون سے شو ختم شو فرعونیان او فرعون لارو تباہ شو نوز دا بنی اسرائیل تفصیلی باس بکی او دا دوی باز احوال ببینی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری استلمن بنی اسرائیل بدریاب باندی فأتوا على قوم نور على الدوی پیو قوم يعكفون على أصنام لهم چی من جوری کولا دبوتان اخبلو دالا چی کلا موسیٰ علیہ السلام سر بنی اسرائیل پر صحراء سینا کے روانو نو پا یو قوم تیر شو چاگوی بوتانو تپراتو قالو ایدوی یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لهم آلہا اے موسیٰ وگرزو منگ لرا معبود لگا سرنگا چی دوی لمعبودان دی زمانگ دا پارم دی سا بوتان جوڑ کا چی منگو تا پراتی دا خبر اوی پا دیو کرده که چی نیجدی دا شرکونو نراغوختیو نو عادت تی اگا بیماری خوی لازره که پرته دا کنه سنه دا خوی مزار نخد میگه اثرات خوشتی نوی چی منگلم دی سی او بود جوڑ کا قالوی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یی ناپوهی کوي جاهلانی او ځکه خو کافران نشو دې خبرې دلاسه ځکه چې سو ناپوه ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان هلاک بکړی شي هغه چې دوی په بندګۍ داغه کې دي وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي هغه عملونه چې دوی یې کوي قالوا موسى عليه السلام أغير الله أبغيكم إلها أي سوى دلنا ولتم تاسل معبود وهو فضلكم على العالمين او حال دا جل غرکڑی تاسو بمخلوقاتو یعنی استاسو سوچ کئی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل توئی وی تاسو سوچ کئی زا کم اللہ چی تاسو غرکڑی بمخلوقاتو دا غنا علاوہ تاسو لبل معبود ولٹوم چی تاسو بندگیو کئی دا بمناسبی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
او کله چې بچ کړئ موږ تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابونه الله تخفل نعمتونه اور یادې بني اسرائیل یقتلون ابناءکم وجل به زامن ستاسو ويستحيون نساءکم او ژوندی به پرېښودې زنانې ستاسو مخکې خبره شوې دي آیت مبارک وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې نعمت د رب ستاسو نه لوی او یا او پدې کې ازمیښت د رب ستاسو نه لوی بني اسرائیل چې کله په دریاب واوړېدو نو هلته بیا دوی ته ضرورت راغی ځکه چې بغیر د کتاب نه خو ژوند نشي تېرولی بغیر د وحي نه ژوند نشي تېرولی ځکه چې اوس د ژوند د تېرولو یو طریقه په کار ده وضاحت په کار ده نو رب العالمین موسی علیه السلام راوغوښتو چې راشه ملاقات په ما سره وکړه او کتاب بدله درکړه نو 40 شپې تېرې کړې او دا 40 شپې ولې تېرې کړې ډایرکټ وله کتاب ورنه کړو چې دې تیار کړي دې ته معمولي خبره خو نه ده که چې دې قابل شي د دې نو ځکه هلته 40 ورځې هغه تېرې کړي وواعدنا موسى 30 ليلة او وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره د 10 شپو واتممناها ب10 او پوره کړې موږ هغه په 10 نورو فتم میقات ربه 40 ليلة نو پوره شو وخت مقرر د رب د هغه 40 شپې ختلو کې هغه هارون علیه السلام ته ذمهواري حواله کړې وه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي او موسی علیه السلام ورور خپل هارون علیه السلام ته چې نائب شه زما په قوم زما کې ما پسې شاته بتئ واصلح او اصلاح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین او مه روانېږه په لاره د فساد کوونکو پسې حتی الوسه به ته اصلاح د بني اسرائیلو کې او زه راځمه او که څوک پکې ګډې وړې خبرې کوي نو ته به د هغوی نه منې ولما جاء موسى لميقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام د مقرر وخت زموږ ته کوم وخت چې ورته الله ښولی هغې له ورغی وکلمه ربه او خبرې وکړې د هغه سره رب د هغه حقیقي خبرې الله کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا ملاقات ورسره الله چې کوم وخت کې کوو نو په هغه ټیم کې موسی علیه السلام په کوی تور باندې و تور غر باندې دا ملاقات شي او نور د دې په باره کې به نور هم خبرې راځي قرآن کې ځای په ځای دغې بعضو ځایونو کې خبره الله لږ تفصیل سره ذکر کړي الله ورسره خبرې وکړي دا خبرې به دومره خوږې ولګېدې چې ارمان یې پیدا شو چې ووینمه چې کوم رب خبرې دومره خوږې دي نو چې د هغه په لیدو کې به څومره مزه وي قال وی رب ارني انظر الیک ای ربه وښایه ماته ځان چې وګورم تا ته قال الله ورته ووی لن تراني هیڅ چېرې نشي لیدلی ما الله ورته ووی چې نه موسی علیه السلام ته الله ووی چې نه دنیا کې ما څوک نشي لیدی نو دلته دا خبره یاده کوي چې دنیا کې هیڅوک داسې نشته چې الله ویني هر چې آخرت دی نو په آخرت کې د الله لیدل د ثابت دي د قرآن او د حدیث چې الله به لیدی کېږي دنیا کې چا نه دی لیدلی تر دې چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم نه دی لیدلی ځکه چې دې بدنونو کې په دې کمزورو بدنونو کې دومره طاقت نشتی چې دوی د الله د لیدو لایق شي دومره طاقت په دې بدنونو کې نشته
نو الله ورته موسی ته معنی شدي دی هذا مطمئن کولو دپاره ورته دا ووایي ولكن انظر إلى الجبل او مگر وګوره غر طرف ته فإن استقر مكانه بس کټینګ شو دا غر په ځای خپل فسوف تراني نو زر ده چې وبوینې ما فلما تجلى ربه للجبل نو هر کله چې راښکاره شو رب داغه غر ته جعله دکا ویګرځو هغه زره زره معمولي تجلي چې الله راښکاره شو دې غر ته جعله دکا دا غر یې وګرځو زره زره معمولي تجلي یعنې دا ورته الله وښویه چې ای موسی نو که اوس تا ته راښکاره شو نو ستا په دې بدن کې طاقت خو دومره نشته چې ته بیا داسې پاتې شي وخر موسی صیقا او پرېوتو موسی علیه السلام بېهوشه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله زه په هوش کې راشم قیامت په ورځ نو چې ویې ګورم موسی علیه السلام به ولاړ د عرش په به یې نیولي اوس وایي ما ته دا پته نشتي چې دې زمانه مخکې هوش کې راغی که نه په ده بېهوشي نه ده راغلې ځکه چې دی یو پیر بېهوشه شوی دی په دنیا کې فلما افاق هر کله چې را بیدار شو قال سبحانك تبت الیک وی پاکی د تا لره توبه وباسم تا ته وانا اول المؤمنین او زه اول یم د مؤمنانو نه اولنی مؤمن یم یعنې خپله زمانه کې ځکه چې خپله زمانه کې هغه غوره مؤمن دی خو همیشه نه ځکه چې دې سوداګه نه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی غوره دی الله ورته وویې قال وی الله یا موسی ای موسی څه اوچت خلک و چې الله به دا وی دا نوم په خپله یادو یعنې دا به څه ناشنا حالات و چې الله د سره خبرې کولې او ده ورته ولاړ الله ورته ویې موسی إني اصطفيتك على الناس یقینا ما ته غوره کړی په خلکو باندې برسالاتي وبکلامي په پیغاماتو خپلو او په خبرو خپلو سره یعنې ته غوره یې د خلکو نه ولې ځکه چې ما پیغامات در کړي دي او بل دا چې تا سره مې خبرې کړي دي فخذ ما آتيتك وكن من الشاکرین نو ونیسه هغه چې در کومې تا ته او شه د شکر کوونکو نه وكتبنا له في الألواح او لیکلي وو موږ هغه لره په تختو کې کومې تختې چې الله ورکړې تورات الله وایي په هغې کې موږ لیکلي وو من كل شيء موعظه د هر شي نه نصیحت وتفصیلا لكل شيء او تفصیل دپاره د هر شي هر څه پکې لیکلی شي فخذها بقوه نو ونیسه دا په طاقت سره څه مطلب دی عمل پې وکړه وامر قومك یاخذوا باحسنها او حکم کوه خپل قوم ته چې ونیسي دا په ښایسته طریقې سره عمل پې وکړي نیو مطلب دا نه چې لاس کې واله نیساسي یعنې خپل قوم ته مو ووایه چې په دې تختو کې چې څه دي په دې دې څه وکړي په دې دې عمل وکړي سأريكم دار الفاسقين زرد چې وبخیم تاسو د کور د نافرمانو یعنې څوک چې نه مني دا نافرمانې او د دوی انجام به هم تاسو ویني سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زرد چې وبګرځوم د آیتونو خپلو نه هغه کسان چې لوی کوي په ځمکه کې په ناحقه الله ولا خپل آیتونه ورکړو که نه نو اوس ورته وایي چې د دې آیتونو نه به زه هغه خلک اړوم چې څوک څه دي متکبر دي متکبرینو ته حق نه نصیب کېږي الله وایي هغوی به زه د دې آیتونو نه اړوم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها او کوینی هغوی هر نښه د حق ایمان نه راوړي په هغې
دا خو حدیث کې دي که نه چې تکبر د خلکو سپک ګڼلو ته وایي او حق دیکه کولو ته وایي. نو دوی حق دیکه کوي بس الله ولم توفیق نه ورکوي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا او کوینی لار د هدایت ننیسی هغه لاره په هدایت باندې نځي. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا او کوینی دوی لاره د ګمراهۍ نو نیسي هغه لاره ګمراهۍ پسې ځي خو په دغه پسې هدایت پسې نه ځي. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دا په دې وجه چې دوی به دروغجن ګڼل آیتونه زمونږه وكانوا عنها غافلين او دوی د هغې نه بې پروا. والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجنې ګڼل آیتونه زمونږه ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د هغوی. چا چې د الله آیتونه دروغجن ګڼل او آخرت یې دروغجن ګڼو د تکبر د لاسه نور څه د لاسه الله وی اعمال برباد دي. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بدله نه ورکړی کېږي دوی ته مګر د هغه څه چې دوی یې کوي د دوی د اعمالو بدله ده بس زیاتې الله دوی سره نه کوي. موسی علیه السلام چې کله تور ته لاړ هغه ټیم کې بله واقعه راپېښه شو. هغه د سامري د سخي په شکل یو بوت جوړ کړو او بوت یې د څه نه جوړ کړو د هغه سرو زرو نه چې هغه د دې بني اسرائیلو سره پاتې شوي د فرعونیانو نه قبطیانو نه یعنې د هغو نه څه وخت دپاره راغسي چې بیا به دله در اتې پاتې شو دوی له ځان سره راوړو. نو سامري ورته دا وویې وی ګوره دغه تاسو د ګناهونو بوج راغستی د بوج د دې نه به ځان څنګه خلاصوئ نو راشئ په دې طریقه به ځان خلاص کړو مال یې راکړي ایت یې واغوستو اور ته یې واچول او د هغې نه څه جوړ کړو سکی یې ته جوړ کړو. بیا د دې سره خاوره وه نو هغه خاوره د په هغه ټیم کې راغستې وه په کوم ټیم کې چې فرعون تباه کېدو او جبریل علیه السلام راغلی نو جبریل د اس دا خپه چې و په کوم ځای کې لګېده هلته به شینوالی راکتو. د دې سامري په نظر پرېوتو چې رتې خاوره کې به کمال یې ځان سره راواغست ای چې دې سخي ته ور واچوله سخي اوازونه شروع نو هلته د بني اسرائیلو خو هم د فرعونیانو غلامان پاتې شوي او په هغه وخت کې دوی هم په دغه قصو کې پراته وو د غیر الله دا بندګي او د شرک قصې په دې کې دوی پراته وو دې سره عادت وکړ. نو چې کله دا ولیدو چې یاره سخي اواز شروع کړو نو د دې د لاسه څه شو متاثره شو او سامري ورته دا هم وی هغه حقیقي رب دا دی رب چې سورت طه وی هغه رب دا دی موسی علیه السلام هسې تللی دی ګرځي وی دې اوس کوم رب له تللی دی رب خدا دی که واتخذ قوم موسی من بعده او جوړ کو قوم د موسی رستو د تلو د هغه نه من حلیهم د کالو د هغوی نه عجلا سخی جسدا یو جثه وه له خوار چې هغې لره آواز و. نو اوس الله ناشنا خبره کوي چې صرف په اوازونو خو کار نه کېږي که نه. الم یرو آیا نه ګوري دوی انه لا یکلمهم چې یقینا دی خبرې نشي کولی د دوی سره ولا یهدیهم سبیلا او نه ښویشي دوی ته نیغه لاره. نو دا څنګه اله دی چې خبرې نشي کولی او نه نیغه لاره ښویشي. اتخذوه وکانو ظالمین ونیو دوی سخی په عبادت سره و دوی ظالمان. ولما سقط فی ایدیهم او هر کله چې وغورځولی شو د دوی په مخ کې چې کله موسی علیه السلام راغی که نه نو دا سخی وله غوځار کو چېرته دریاب ته
نو کله چې وګرځولی شو د دوی په مخ کې ورأوا انهم قد ضلوا او پوه شو دوی چې بېشکه دوی ګمراه شوي دي بس خبره واضح شول خبره واضح شو چې په خپلو سترګو یې ولید چې یو بوت راوالی خاورو ته ګزار کړي او دوی ورته اله وایي دا څنګه اله دی او دریاب ته ګزار کړی شو چې یو بوت راوالی عفون او دریاب ته ګزار کړي د دوی په مخ کې نو هغوی ته پته ولګېده چې موږ ګمراه شوي وو قالوا وی هغوی لئن لم يرحمنا ربنا کچرت رحم ونکو په موږ باندې رب زمونږه ويغفر لنا وبخنه ونکړه موږ ته لنكونن من الخاسرين خامخا شوبه موږ د تاوانیانو نه ولما رجع موسى إلى قومه او هر کله چې راواپس شو موسی علیه السلام قوم خپل ته غضبان اسفا غصه و غمجنو دومره غصه و چې د غصې نه ډک و غصه په دې و چې قوم یې پرېښودی په څه حال و هغوی شروع کړی څه کار دی قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو وروستو زمانه یعنې څه غلط کار م کړی دی وروستو زمانه یا معنی دا ده چې تاسو وروستو په ما پسې شاته ښه خلک نه یې جوړ شوي بد خلیفګان جوړ شوي وي اعجلتم امر ربکم آیا تادی وکړه تاسو د وعدې د رب ستاسو نه په هغې م تادي وکړه څه مطلب دی تادي م وکړه کېدي کېدی شي دغه جواب ټولو دقه یو جواب دی چې یعنې زما طرف ته م صبر ونه کړو زه نه راغلی بل دی کې جواب دا دی چې ښه تاسو په تادۍ سره د عذاب وغوښتو یعنې دا شرک دې دپاره پکې اخته شو چې د عذاب د باندې راشي په تادۍ سره دا غواړئ ځکه چې کوم قوم شرک کوي نو الله یې نه کامیابوي ځکه چې شرک د سبب د عذاب دی نو تاسو دومره صبر ونه کړو ډایرېک هم دغه عذاب وغوښتو په شرک کې اخته شو والقى الالواح او په تادۍ سره یې کېښودې تختۍ په تادۍ سره دا تختۍ یې کېښودی شي او دومره غوسه و واخذ برأس اخي او وینیو سر درور خپل یجرو الی چې راښکوي ځان ته هارون علیه السلام یې راښکو ځان ته ګوره دا د مؤمن غیرت دی ښه دا نه دی چې ستا په مخ کې خلک ګناهونه کوي او ته ورسره منع کول پرېږده الټه ته ورسره په کوم شریکې خاندې را خاندې ورته لګیا به یې د الله سره دشمني کوي لګیا دی موږ سره خو نه کوي په دې کې غیرت الله راځي چې تر د مور پلار یاد کړي خو د الله په باره کې که هر څه په دې کې غیرت نه راځي مؤمن په دې سخت خفه کېږي چې کله د الله نافرماني کېږي نو دا د موسی علیه السلام څه غیرت دا رور یې راښکو د خپل طرف ته را به شي په سورت طه کې چې د دې ګیرې نه یې مونې راښکو نو هغه ورته څه وویې قال ابن یا هارون علیه السلام ای د مور زویه ان القوم استضعفوني یقینا دی قوم کمزوری گنلی و یقینا دی قوم کمزوری گنلی و مزه نی منلی زما خبره وکادو یقتلوننی او نجدی و چی وجلی وزه یعنی ما ښه منع کړي دي و قوم نه منلی نو
فلا تشمت بي الاعداء بس مخوشاله و په ما باندې دشمنان کته دا کارو کې نو دشمن بس شي خوشاله بشي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زو ما د قوم ظالمانو سره مرضی ملګری مګنه ما خپل کوشش کړی دی خو نه یې منلې قال رب اغفر لي ولأخي وی موسی علیہ السلام اے رب زما بخنو کماتا او رور زماتا وادخلنا في رحمتك او داخل كمن برحمت خپلك وانت ارحم الراحمين او تدير رحم كونك در رحم كونكنا وصلى الله سبحانه وتعالى دا خلق انجام بیانی چې د سخی عبادت کړي د توبه نه دويست ان الذين اتخذوا العجل يقينا كسان چینی ولی د سخی معبود سينالهم غضب من ربهم زرد چې وبرسي دوی ته غضب د طرف درب د دوینا وذلة في الحياة الدنيا او ذلت په ژوند دنیوي کې وكذلك نجزي المفترين او دغه شان بدله ورکو منګه دروغ جوړونکو ته دروغ جوړ کړیو سکیته معبود وینو دا دروغ والذين عملوا السيئات او هغه کسان چې کړي دي بدیانی ثم تابوا من بعدها وآمنوا بیا توبه وباسي ورستو د هغې نه ایمان راوړي ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا رب ستا ورستو د دې نه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی الله به ورته معافي کوي چا چې د بدیانو نه بعد توبه وویسته ایمان یې راوړو شروط د توبې د نور ځایونو کې ذکر شوي دي ولما سكت عن موسى الغضب او هر کله چې په آرام شو د موسی علیه السلام نه غوسه چې کله کمه شوه اخذ الالواح روای غستې تختې سوچ لاړو دا خو ما د تلی سله وم تختې چې شوې د هغه پرتې وې هغه یې راواغستې وفي نسختها او په لیکلی شوي د هغې کې هغه تختو کې هدى هداية ورحمة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون د پاره دغه کسانو چې هغوی د رب خپل نه یره کوي د هغوی دپاره پکې هدایت پروت نو موسی علیه السلام ځان سره اویا کسان ملګري کړو او تور ته لاړل د څه دپاره د توبې ویستو دپاره هلته م هغوی د نقصان خبره وکړه وایي موږ باله ستا دا خبره ومنو او ستا په خبره به زموږ یقین راشي چې موږ الله وینو سوره بقره کې تیر شوي دي که نه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې موږ الله ښکاره وینو نو الله پې یو تندر او عذاب راوستو د هغې سره هغه ټول څه شو مړه شو بیا موسی علیه السلام دوا وکړه او هغوی راپاڅېدو واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا او غوره کړل موسی علیه السلام د قوم خپل نه اویا سړي دپاره د وخت مقرر زمونږه فلما اخذتهم الرجفه نو هر کله چې راونیول دوی لره زلزلې قال وی ربي ای ربا زما ګوره صرف په ترجمه څوک نه پوهېږي لکه اوس دلته قصه مختصر ده چې اویا کسان رالو ښه نو دا څه راغلي دي علم دی که صرف ترجمو کې تا ته خو پته نه لګي دا څه راغلي دي او بیا چې زلزلې ولې راونیول نو موسی علیه السلام ولې دا دعا وکړه لازم تفسیر ته ضرورت ته استاذ ته ضرورت ته چې دې پوه کړي موسی علیه السلام څه وویل
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اے رب زما کتا غخته نو تبا کړي بدی وې دوی مخکې د دین او ما لره یا الله ستا خو طاقت شته تا و دین مخکې مونږ هلاک کولی شو سره زما اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیا هلاکې ته مونږ پاغه کار چې کړی دی کمقلانو زمونږ نه یعنی یا الله د کمقلانو په کارم مرانیس ان هي الا فتنتك نه دا مگر امتحان دیستا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراه کې ته په دې سره چا لره چې وغواړي او هدایت کې چا لره چې وغواړي موسی علیه السلام دا دعا وغوښته چې دا خو ستا د طرف نه یو ازمیښت او نور حقیقت کی گمراهی و ہدایت اللہ ستا پلاس کی چاله چې ته هدایت ورکې هغه هدایت یافته شي چې ته ګمراه کړې هغه ګمراه شي انت ولینا ته مددګار زمونږ فاغفر لنا وارحمنا نو بخنه موږ ته وکړه او رحم وکړه په موږ وانت خیر الغافرین او ته ډېر غوره یې د بخنه کوونکو نه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أولك من لربدي دنياك خجوا وفي الآخرة وبآخرتك خجوا إنا هدنا إليك يقينا منغا روا پشتاتا فتوبي سرا يعني منغا توبه ويستتا واپشو دا غوية كسانو توبه دا سيشنو ويستا د سخي د بندګۍ نه د هغې نه توبه وویسته الله ورته وویل قال وی الله عذابي أصيب به من أشاء عذاب زما رسوم دا چا لره چې وغواړمه ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما پراخه دی هر شي ته الله ورته وویل هلته موسی علیه السلام معافي وغوښته که نه د هغوی د ګناهونو دپاره نو الله جواب ورکو چې زه د ګناهګارو نه چا لره چې وغواړم عذاب ورکوم او الله چې چا له عذاب ورکوي نو هغه د عذاب صحیح حقداري چا سره ظلم خو نه کوي نو الله وایي عذاب زما دا خو چې چا له وغواړم ورکوم هر چې رحمت زما دی نو خو پراخه دی هر شي ته پراخه دی هر مخلوق ته پراخه دی کافر او مشرک ته پراخه دی هر چاته دا رسېدلی دی خو صحیح حقدار د دې رحمت او چې بیا د هغوی دپاره خاص دی نو هغه دا خلک دي فساکتبها للذین یتقون نو زر ده چې لیکم به دا د پاره دغه کسانو چې یریږي د الله نه ویؤتون الزکا ورکوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه کسان چې دوی په آیتونو زموږ ایمان لري حقدار د رحمت هغه دا خلک دي څو صفات دي دوی تقوا پکې زکات ورکوي په آیتونو د الله ایمان راوړي دا خلک حقدار د الله د رحمت دي نو د هغوی نور صفات د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهودو او مدینه کې ورسره اوسېدو نو هغوی ته هم دا خبره چې حقیقي تقوادار څوک دی دا واورئ تاسو خو هسې د تقوا او د ایمان دعوې کوئ او دا وایي چې د الله رحمت زموږ دپاره خاص دی نو دا خبره هم غلطه ده د الله رحمت د دې خلکو دپاره خاص دی چې په هغو کې دا صفات نو یو صفت پکې دا دی الذین یتبعون الرسول النبي الأمي هغه کسان چې تابعداري کوي د دې رسول چې نبي دی امي دی الذي یجدونه مکتوبا هغه چې مومي دوی ذکر د هغه
لیکلی شوی عندهم د دوی سره فی التورات والانجیل په تورات او انجیل کې د دې پیغمبر بس په تورات او انجیل کې لیکلی شوی دی یأمرهم بالمعروف حکم کوي دوی ته په نیکۍ وینهاهم عن المنکر او من کوي دوی د بدینا ويحل لهم الطیبات او حلالی دوی ته پاک شیزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرامی په دوی باندې ګنده شیزونه ويضع عنهم إصرهم او لري کوي د دوی نه بوجونه والاغلال او سختی سزاګانی التي كانت عليهم هغه چې وي په دوی باندې د پیغمبر الله دې لپاره رالیږلی چې ښه کار امر به کوي د بد نه به منع کوي پاک شیزونه به حلالوي پلیت به حراموي او په دوی باندې چې کوم درانه بوجونه پراته دي به درکړي یعنې درانه حکمونه ځکه چې د دوی په شریعتونو کې بعض مسلې ډېرې سختې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر راولېږو نو یو صفت د هغه دا دی چې هغه به د بوجونه د الله په توفیق سره لرې کړي نو د هغه دین به اساني فالذین آمنوا به بس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په ده وعزروه او تعظیم کړی دی ده ونصروه او مرسته یې کړې ده ده واتبعوا النور الذي انزل معه او تابعداري کړې ده د رڼا هغه چې نازلې شوې ده د سره کومه رڼا قرآن وحي بیا ګوره وحي راځي اولئک هم المفلحون دا کسان هم دوی کامیاب دي که چا په یهودو کې په نصاراو کې په دې پیغمبر ایمان راوړو که نه همدغه کامیاب خلک دي او نور هسې تشه په دعوه کار نه کي ځکه چې یهودو نصاراو دا رحمت او دا جنت دا صرف خپل ځان دپاره خاص کړی الله وایي چې دا کار هم غلط دی اوس الله پیغمبر ته وایي چې پیغمبره دې خلکو ته اعلان وکړه چې ګوره زه ستاسو ټولو طرف ته الله پیغمبر رالیږلی یم یو خاص قوم ته نه یم راغلی یو خاص ملک او علاقې ته نه یم راغلی بلکې ټولو خلکو ته پیغمبر یم قل اوایا یا ایها الناس خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا یقینا زه رسول د الله یم تاسو ټولو ته جمیعا ټولو ته دی الذي له ملك السماوات والأرض هغه الله چې خاص هغه سره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه یحیي ویمیت ژوندي کول کوي او مړه کول کوي فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه النبي الأمي چې نبی دی أمي دی الذي يؤمن بالله وكلماته هغه چې ایمان لري په الله او په کلمو د هغه په خبرو د هغه دا څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واتبعوه او تابعداري وکړئ د هغه لعلکم تهتدون دی د پاره چې هدایت ومومئ د پیغمبر په تابعدارۍ کې هدایت میلاویږي نو ټول یو شان خو نه دي کله چا زړه کې راشي چې یاره بس ټول به دي شو نه مؤمنان پکې شته د موسی علیه السلام په قوم کې ومن قوم موسی امه او د قوم موسی علیه السلام نه یو ډله وه یهدون بالحق چې بیان به کو د حق وبه یعدلون او په دغه حق باندې فیصلې کوي ټول ګمراه نه و بلکې حق پرست پکې هغه پکې و خو ډېر پکې نه و
وقطعناهم 12 أسباطا أمما او جدا جدا کرل منگاغوی 12 خاندانونا اسباطا امما دا 12 خاندانونو تفصیل مخی تیر شیو دا یعقوب علیہ السلام 12 بچیو کن نو اللہ بیا پاگوی کی چه برکت واچو او دیر زیاد شو خاندانون دا غوی نجور شو نو بیا جدا جدا تقسیم شو او هر یو جماعت خپل ځان لشو وأوحينا إلى موسى أو وحي وكرم موسى عليه السلام تا إذ استسقاه قومه كالتي وبو وقت داغنا قوم داغا كم زكي بميدان التيك أن اضرب بعصاك الحجر چوها پامساخ پلی سرکانے لکانی لرواجه فانبجست منه 12 عينا نروت داغين 12 قد علم كل ناس مشربهم يقينا معلوم وهر دلتا زيد سكوخ پلو زيد سكوخ پل یا گودر پل هر قوم تمعلوم تفصیل مخی تیر شوید ذکر در روان ترجمه منگا کو او ما تا استویلیو چی پا دی درسونو کی دا یو درس نم غیر حاضری کول نقصان دے ذکر چی پا دی کسا بیان شو دا بیتر شان نبیانی کی تفصیل وظللنا عليهم الغمام او سورے کڑے منگ پاگوی باندی وریزی وانزلنا عليهم المن والسلوى او راولی گل منگ پاگوی باندی ترنجبین او ملزان كلوا من طيبات ما رزقناكم خرید پاکا غسنه چی در کڑی دی منگ تاسو تا وما ظلمونا او ظلم نو کڑی اگوی بمنگ باندی ولكن كانوا انفسهم يظلمون او مگر هو اگوی چی بقبلو زانونو بے ظلم کو اللہ سر اگوی سے ظلم نو کڑی فزانی ظلمو کو وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية او کله چې ویل شو هغوی ته اوسېږئ په دې کلي کې کوم کلي کې بیت المقدس کې په دې کې اوس هم نه پوه که نه نو بیا تاسو ښه تکړه یې ماشاءالله ځکه څو څو پیري د دې باسو شو او پرون هم باسو شو وکلوا منها حیث شئتم او خورئ د دې نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو وقولوا حطة وایئ لفظ د حطه وادخلوا الباب سجدا او ورننوزی دروازی تا سجده کون کی دیو تا کلی ویلو یوشع بن نون دا غب دور کی چی کلات اللہ وچی اس ورننوزی زکی چی موسیٰ علیہ السلام پا دور کی دوی نیدی ورننوزی یری دری سورہ مائدہ کی تیر شو کن نو دلتا تو سوی چی ورننوزی خو پا عجزی سرا او ٹکے بسو ہے حطہ سمانا دا حطہ منگتا بخنو کیا دا دا غوی او ذکر نغفر لکم خطیئاتکم بخن بوکو تاسو تا دا گناون استاسو سنزید المحسنین زرد چی زیاد بکنے کامل کون کلرا عمل بول زیاد کی برکت بول زیاد کی اجر بول زیاد کی توفیق بول زیاد کی فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم نبدل کی واغستا حق کسانو چی ظلم کڑیو دا دوینا وینا لرا چی سیوا و داغینا چی ویلشی و دویتا فبدل کی بلا وینا واغستا او کم وینا چې ورته ویلی شوي نو هغه یې څه کړه هغه یې پرېښوده فارسلنا علیهم رجزا من السماء
نو راولیږو موږ په هغوی باندې بد عذاب د اسمان نه بما كانوا يظلمون په دې وجه چې دوی به ظلم کوو. نو اوس د کلي خبر راله واسألهم عن القرية او تپوس وکړه د دوی نه په باره د کلي کې التي كانت حاضرة البحر هغه کلی چې و نږدې دریاب ته. دا یو کلی و چې دا د یهودیانو کلی او د دریاب په غاړه به اوسېدو. موږ سره تفصیل وخت نه کنه مفسرینو دې کې ډېرې خبرې کړي چې دا کلی کوم ځای کې و او څو کسان و او څنګه و، خو لنډه دا چې دا یو کلی و او د الله دغه ویلي چې حاضرة البحر دا د دریاب په غاړه. نو کله چې یهودیانو د هفتې دا ورځ ځان له غوره کړه الله په امتحان دا راوستو چې د مهو ښکارې کړي بند کو، دوی بیا هغه هیله وکړه چې د هغې تذکره مخکې شوې. نو دلته مکه کلی مراد دی. اذ یعدون فی السبت کله چې د حد نه تېروتل کول هغوی په ورځ د خالي کې اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله چې راتلل هغوی ته میان د هغوی په ورځ د خالي د هغوی کې ښکاره. سبحان الله د هفتې په ورځ به میان سم ډېرو. ویوم لا یثبتون لا تأتیهم او کله چې به ورځ د خالي نه وه په دوی باندې دمه راتلل دوی ته میان كذلك دغه شان نبلوهم بما كانوا يفسقون امتحان کوو موږ په دوی باندې په سبب د هغه چې دوی به نافرماني کوله. د امتحان نو خلق په درې ډلو کې تقسیم شو. دې کلي کې خلق په څو ډلو کې تقسیم شو؟ درې. یو ډله چې په خپله دا دوکه کې پراته دي او دا هیلې کولې، او دویمه ډله چې هغه دینداره نیکان خلکو دوی د دې کار نه منع کول. نو درېیمه غلي په خپله دا کار نه کوي خو غلي ناستې نصیحت هم نه کوي. وإذ قالت أمة منهم او کله چې ووي یو ډلې د دوی نه لم تعظون قوما الله مهلكهم ولې نصیحت کوئ تاسو هغه قوم ته چې الله هلاک کوونکی د هغوی دی او معذبهم یا عذاب ورکوونکی د هغوی ته عذابا شدید عذاب سخت. دا اوس هغه ډله ده چې غلي ناست لګیا دي هغه ډلې ته چې نصیحت کوي. مړه تاسو څه سادهګان یې او دوی ته نصیحت څه له کوئ؟ دا خو داسې قوم دی چې ګورئ یو څو ورځو کې الله تباه کوي. یعنی دا ورته پته شته چې دا کار ناروا دی او کوي هم نه، خو صرف مشکل پکې دا دی چې نصیحت هم نه کوي. قالوا وی هغوی چا ووی نصیحت والا معذرة إلى ربكم د پاره د عذر د پیش کولو رب ستاسو ته. دې دپاره یې کوو چې قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې موږ سره عذر وي. ولعلهم یتقون او دې دپاره چې دوی بچ شي د دې ګناه نه، کیدای شي بچ شي. فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هیر کړو هغوی یا نو هر کله چې هیره کړه هغوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی هغوی ته په هغې سره نصیحت ورته دا ورکړی شوی که نه چې دا هیلې مه کوئ، دا دوکې مه کوئ، دا هر څه د هغوی نه هیر شو. انجینا الذین ینهون عن السوء نو نجات ورکو موږ هغه کسانو ته چې منع به یې کوله د بدۍ نه. واخذنا الذین ظلموا او راونیول موږ هغه کسان چې ظلم یې کړی و بعذاب بئیس په عذاب سخت سره بما كانوا يفسقون په سبب د هغه چې دوی نافرماني کوله.
هغه الله تباه کړو څه ځای پرې راوستی و شادوګانې دې جوړ کړي فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فائده دلته هغه دا ده چې ډلې درې وي او الله ذکر د څو وکړو د دوو یوه انجینا چې کامیابه شوه وایي موږ کامیابه کړه چې منع کولی دویمه هغه ظالمان دي چې هغه الله تباه نو ځکه علما وایي وایي د دې درېیمې ډلې دا ذکر چې نه دی شوی دا چې کار یې نه کوو ګناه یې نه ده کړې خو منع یې نه کوله د دوی دا عدم ذکر دلیل په دې دی چې دوی هم د دې دویمې ډلې سره تباه شوي دي نو دا د یېرې خبره ده عباس وایي که خپل غم کوه مړه نه نه خپل به هم کوې نو د بل به هم کوې صرف په دې کار نه کېږي چې زه به دینداري کوم او بس ته به دینداري کوې او دینداري ستا د هغه وخته پورې نه پوره کېږي څو پورې د بل مسلمان ته دیندارۍ نه وي دا لازم دي چې ته به د غلط کار نه منع کړې دا ګوره څومره ښکلی دلیل دی زموږ چې دغه ډلې ګوره ګناه نه ده کړې یعنې ګناه مطلب یعنې د هیلو کې او د هغوی سره په دې ګناه کې نه دي شریک شوي ورته پته هم و چې دا کار ناروا دی او د دې قوم سره یې لګېدم نه دلیل پې سره چې نه یې لګېده نه دکې نه بعد په دوی باندې عذاب را روان دی در کوه دا دوی باندې عذاب را روان دی خو بیا هم الله تباه کړو نو ته به غلی نه کښېنې بلکې د حکمت مطابق او د وس مطابق به ته د حکمت په رڼا کې د وس مطابق به ته نصیحت کې فلما عتوا عما نهوا عنه بس هر کله چې نافرماني وکړه هغوی د هغې نه چې منع شوي وو ما نهوا عنه چې منع شوي وو د هغې نه قلنا لهم ووایو موږ هغوی ته كونوا قردة خاسئين شي شادوګان ذلیلا دا په الله سزا راوسته نو بل سزا په الله دا راوسته د دوی د دې هیلو د لاسه چې د قیامت پورې به دوی د ذلت او د رسوایي سره مخامخ همدغه شان شوي ده د هغه بختنصر د باچا د وخت نه واله او په تاریخ کې به دوی باندې قسمه قسم ذلتونه په دې یهودو راغلي دي وإذ تأذن ربك او کله چې اعلان وکړو رب ستا ليبعثن عليهم خامخا رالیږم به په دوی باندې إلى يوم القيامة تر ورځ د قیامت پورې من يسومهم سوء العذاب هغه څوک چې رسوي به دوی ته بد عذاب یعنی څوک سنه څوک به هغه به په دوی به مسلطي إن ربك لسريع العقاب یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی وإنه لغفور رحيم او یقینا هغه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی ګوره دا سویم ځای دی چې د الله دا دوه نومونه پکې یو ځای راځي چې هغه سخت عذاب هم ورکوي او بخانه هم کوي صرف یو طرف ته به نه وړي نو اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې دوی تس نس شول په دې ځمکه کې وقطعناهم في الأرض أمما او تس نس کړل موږ دوی په ځمکه کې مختلفې ډلې منهم الصالحون بعض د دوی نه نیکانو دا هم نه چې ټول بېدینو بعض پکې نیکانو ومنهم دون ذلك او بعض د دوی نه سوا دي د دینا وبلوناهم بالحسنات والسيئات او امتحانو کو موږ په هغوی باندې په خوشحالو او تکلیفونو سره لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی راوګرځي یعنی نیکان خو پکې شتي خو داسې خلک پکې هم شتي چې ومنهم دون ذلك دون ذلك څه مطلب دی یعنی ګناهګار یا کافران چې ایمان یې نه یې راوړی هغه چې ایمان یې نه یې راوړی الله وایي موږ په هغوی باندې قسمه قسم امتحانونه راوستو
خوشحالی تکلیفونه ازمیختونه مصیبتونه کیدی شي که دوی د دې سره څه شي راواپس شي. نو د بني اسرائیلو دغه حال دی په هر دور کې. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه راله نو اوس د هغه یهودو خبره بیانېږي. فخلف من بعدهم خلف، بس را پیدا شول وروستو د دوی نه ناکاره خلک. ناکاره خلک کم یو؟ دغه کوم وخت چې قرآن نازلېدو دغه یهود دور حاضر یهودو. الله وی د هغوی خو دغه تاریخ را روان، خو دا چې دلته دا اوس پاتې شوي دي دا هم څه خلکونه دي. څنګه ولې ورثوا الکتاب، په میراث کې واغستو کتاب. کم کتاب؟ تورات. دوی ته پاتې شو کنه. نو ظالمانو ته ګوره یأخذون عرض هذا الأدنى، اخلی سامان د دې ذلیله ژوند. دوی څه چل وکړو؟ تورات دوی ته پاتې شوی نو راولګېدو، په تورات کې ګوتې ووالې راووالې، هغه بدل را بدل کو او د دې دپاره چې دنیا ورته میلاو شي. یأخذون عرض هذا الأدنى، عرض سامان، هذا الأدنى دا ذلیله ژوند یعنې دا دنیا. خلکو نه به یې رشوت اخیستې، پیسې به یې اخیستې، او دا یې مطلب و ویقولون سیغفر لنا، او وایي دوی زر ده چې بخښنه به وکړی شي موږ ته. دا به پکې لا زیاتي ووي چې موږ ته به دا کار څه شي، دا به وبخښلی شي مړه د افغانستان. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، او کراشي دوی ته نور سامان په شان د هغې اخلي هغې لروم. ښه دا به په زړه کې دا خبره وه ښه، یعنې دا به وي موږ به بخښانه وغواړو الله به موږ وبخښي، په زړه کې دا وه که داسې نور مال لا دی نو هغه ومالو. یا معنه دا ده چې وی به یا بس توبه وباسو بس دا اخري شو بیا به یې نه کوو، او چې بیا به چا مال راښکاره کړو نو مال ته به د ټینګې نه وو. په دې امت کې هم داسې شتي مولیان باز دنیا پرست چې مال دې ورته ورښکاره کړو بس د خولې نه بیا لاړې ساسي ورته بیا د ټینګې نه وي. بیا که هره فیصله پې ته کې، که هره مسله پې بیانېږي ده. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، آیا نو اخیستی شوی د دوی نه کلک لوث په کتاب کې الا یقولوا علی الله الا الحق، چې نه به وایي دوی د الله په باره کې مګر حق خبره. ودرسوا ما فيه، او لوستلی دي دوی هغه حکمونه چې په دغه کتاب کې دي. ولې دوی دا نه ولیدلي؟ اصل خبرداری چې دوی د کتاب سره کار نشتی، بلکې دوی خو دنیا سره کار دی. والدار الآخرة خير للذين يتقون، او کور د آخرت یا او کور وروستنی ډېر غوره دی د هغه کسانو دپاره چې یریږي د الله نه. دوی خو دنیا دپاره کتابونو کې ګوتې ووالي. نیکان خلک د الله نه چې یریږي هغوی د دنیا سره کار نه وي، هغوی د الله نه یریږي نو حق بیانوي، دین واضح کوي. دوی له الله کور وروستنی ورکوي د جنت ته کور. افلا تعقلون، آیا نو عقل نه لرئ تاسو؟ والذین یمسکون بالکتاب، او هغه کسان چې منګولې لګوي په کتاب. واقاموا الصلاة، او پابندي کوي د مانځه. إنا لا نضيع أجر المصلحين، یقینا من نزای کو اجر د اصلاح کوونکو. پکار دا ده چې دوی په دې کتاب باندې منګولې لګولې وې، او چې منګولې لګولې وې نو بیا په دې پیغمبرو ایمان راوړو، او بیا به منګولې لګولې وې په قرآن باندې پابندي د مانځه کولې او اصلاح یې کولې د هغه خلکو چې کوم ګډوډ شوي. طریقه دا پکار دغه تقوادار خلک دي.
کله چې موسی علیه السلام تورات راوړو او دوی ته ووایي چې دا د الله کتاب دی دا تورات هغه وایي دا خو موږ نه منو دا خو ډېر سخت احکام دي الله پرې غر اوچت کړو وإذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې راپورته کړو موږ او کله چې اوچت کړو موږ غر فوقهم د پاسه د هغوی كأنه ظلا گویا دا وریځ وه یا چترۍ وه دا غر پې له پاسه الله دې له پاسه کړی و لکه چترۍ چې نیوی شوي یا پې له پاسه وریځ راغلي نو دوی د یېرې نه ووی موږ یې منو وظنوا أنه واقع بهم او یقین وکړو دوی چې بېشکه دا را پرېوتونکی دی په دوی باندې دا غر خو دغه دی راغی په موږ باندې راولید الله ورته ووی خذوا ما آتیناکم بقوه ونیسئ هغه څه چې درکړي دي موږ تاسو ته په طاقت سره واذکروا ما فی او یاد کئ هغه څه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا والی شئ د بني اسرائیلو د واقعاتو نه بعد اوس الله عامه خبره کوي چې دا لوزونه ما صرف د بني اسرائیلو نه نه دي اخیستي بلکې د دې ټولو انسانانو نه الله یو لوز اخیستی دی چې بندګي به صرف د الله کوئ وإذ أخذ ربك او کله چې واخیستو رب ستا من بني آدم د بني آدمنا من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه ذريتهم اولاد د هغوی واشهدهم على انفسهم او ګوانې کړل دوی په ځانونو خپلو الستو بربکم چې آیا نه یم زه رب ستاسو دا په کوم وخت کې نو مشهوره دا دی چې دا هغه وخت الله رایدي کړی چې آدم علیه السلام الله پیدا کو او بیا د هغه څومره بچي چې د هغه پیدا کېږي او دنیا ته به راځي د هغه ټولو نه په هغه عالم کې چې دی نو د الله وضو اخیستو الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم بعض علما لا دا وایي دلته مراد دا دی چې الله د خلکو نه فطري لوز اخیستی دی فطري څنګه یعنې دا خلک په فطرت باندې موحدین دي نو دا مې یو لوز ده الله ورته هر څه ښوولي دي د قدرت نښې د توحید نښې نو دا مې یو قسمه لوز ده کله چې الله وایي زه ستاسو رب نه یم قالوا یا هغوی ولې بلا ولې نه شهیدنا ګواهي کوو منګه نو الله ورته ولې دا د ګواهي ووایي فایده پکې دا وه یا دا ده پکې ان تقولوا یوم القیامه چې ونه وایي په ورځ د قیامت انا کنا عن هذا غافلین چې یقینا موږ د دې نه خبره وو چې بیا دا ونه وایي قیامت پر ورځ به کیدای شو کوی چې زه د دې نه څه وم ناخبره وم او تقولوا یا ونه وایي انما اشرك آباؤنا من قبل چې یقینا شرک کړی و پلارانو زمونږ مخکې وکنا ذریة من بعدهم او موږ بچي وروستو د هغوی نه افتهلكنا بما فعل المبطلون ایا نو تباه کوې ته موږ په هغه کار چې کړی دی باطل پرستو بیا داسې ونه وایي چې دا خو زمونږ پلاران مشرکانو نو تاسو موږ د هغوی په ګناه کې رانیسئ موږ ته خو پته نه وه موږ ته خو دا نه و چې هېڅ خبره د چا پاتې نه شي الله د هغې دپاره دا لوز د ټولو نه اخیستی دی وكذلك نفصل الآيات او دغه شان په تفصیل سره بیانو من آیتونه ولعلهم یرجعون او د دې دپاره چې دوی راوګرځي الله ته د دې دپاره الله وایي مونږ د آیتونه بیانو خو په تفصیل سره بیانو چې دا خلک راواپس شي الله ته په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د 115 نمبر آیت نه شروع کوو الله دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.